سلامونه مې واخلئ ملګرو عریب تابان یم دا مهال په ځیل له شانګله او بیا په لاړۍ پیرخانې نه روان یو د برجو بانډې په چکر. را سره خواږه ملګري دي سفیر رحمان او را سره شاه حسین دی، ذوالفقار علي بابا خیل دی را سره خاص کرده دا پروګرام جوړ کړی چې ځو به د برجو بانډې ته او د هغه ځای چې کوم ماحول دی هغه به تاسو ته مونږ ښیو او خاص کر به زه تاسو بیا د کیمرې په سترګه ښیم. د کیمرې نه تر شا چې مونږ سره کوم ملګری دی فضل سبحان دی، نو د دې ځای دا ښکلاګانې او د دې ځای دا موسمونه او د دې ځای دا یخ یخ ماحول به درته ښیو. نو مخکې راځئ په ویډیو را سره وګورئ. نو برجو بانډات نه تقریبا په 93 کیلومتر سره ده، بیا د هیډ کوارټر الپورۍ نه په 36 کیلومتر سره په فاصله کې ده او بیا د بیشام نه تر 48 کیلومتر فاصله کې ده. نو دلته کې ډېر زیات سیلګري چې دي هغه د دې ځای په چکر باندې کې راځي. نو قاري صاحب وایي چې د شانګلپار د سردارو زلمیه هندوکش دړو کې کور جوړ کا او د حوصلې ملا چې دې ماته نشي د دې زرې نه اور جوړ کا. نو قاري صاحب څه ویل غواړي ملګرو ته د دې برج باندې د چکر په باره کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی مهربان دی. یو جهان مننه د ذوالفقار علي بابا خیل صاحب شکریه ادا کوم او ستاسو د ټولو ملګرو چې تاسو داسې پروګرام جوړ کو او هغه مونږ ته بیګانه دعوت راکو چې انشاءالله چکر به وهو او چکر له به ځو برج باندې ته. دا هغه ځای دی چې دلته مختلف قسمه خلک د سیل سپاسې دپاره راځي او زه به دا ووایم چې دا هغه ځای دی چې دې ځای ته زما قاید زما محترم ابوالیمان شیخ طیب طاهري صاحب راغلی او د نن نه یو کال مخکې هغه د دې ځای په باره کې څه خبرې کړې وي داسې چې دا ډېر مشهور ځای دی او چې څومره خلک دی یو خو پر امن علاقه ده او د ښکلا نه ډکه علاقه ده، عزتدار خلک دی پکې. نو که څومره مسلمانان خلک چې دي هغه د چکر دپاره فارغ وخت کې راځي نو هغوی دي برجو ته چکر ولګي. نو د ذوالفقار نه به پکې یو څو خوږې خبرې اورو د ده مطابق او زه به بیا بره نورې خبرې به تاسو سره کوو د برجو باندې په باره کې. نو ذوالفقار ملګرو ته به یو څو خوږې خبرې وکړي. ټولو نه اول عریف صاحب ستا ډېره شکریه ادا کوو چې ټایم دې راکړو او ملګرو ته خو دا وایو چې د ژوند مصروفیات چې دي دا خو ډېر دي ختمېږي نه، خو کله ناکله پکې چکر له ټایم ورکول پکار دي، دې سره ریفریشمنټ کېږي او داسې قسم ګیدرینګ سره مینه محبت سیوا کېږي. نو موږ په خپله هم رالو او تاسو ته هم دا دعوت راکړو چې راشئ دا کوم دا ښکلاګانې چې دي دا انجای کوئ او مزې ته واخلئ. ډېره مننه. نو ښه ملګرو دا د دې ځای دغه ښکلاګانې دي، دې ځای دا هلې ځلې دي، بیا زموږ دا چکرونه دي. نو زه به را نورې خبرې به سره سفیر برم کوي یو څو شعرونه به درته هم نورو. نو دا ویډیو را سره تر مخکې وګورئ خاص کر برج باندې ته دا بانډه چې ټوله وکته رالو بیا د یخو اوبو ته. نو ملګرو دا دومره یخې اوبه دي چې دا اوس هم د دې واورو نه ویلې شوي دي او په کته راغلي. نو دا اوبه چې په کته ځي ملګرو د چا نه په لاره کې دا تپوس نه کوي چې منزل څومره لرې دی یا سیندونه څومره لرې دي. نو خپله حوصله چې ده هغه به هر ځای کې چې حوصله به نه خرابوو، دغه شان به د ملګرو سره چکر یو خوندونه به اخلو او مزې به ترې اخلو. خپله مینه محبت چې دا به د یو بل سره ډېر سیوا کوو. نو شاه حسین وعدان صاحب وایي چې که خپه دې وخوږي نو بیا به پاسې خو حوصله لوېدو له مه ورکوه او د پاسېدلو هنر هم زده کړه خو اول ځان لوېدو له مه ورکوه. نو کامیابي چې ده هغه به تعالی الله درکوي. نو دا د یخ یخ ماحول به ته په نورو ویډیوګانې کوم ښیمه را سره وګورئ. نو را سره دا ملګري ولاړ دي ذوالفقار خان د دې په باره کې څه خیال دی ملګرو ته به د دې ځای په باره کې او د دې ښکلاګانو په باره کې چکر خو ډېر خوند وکړو، ډېره مزه یې وکړه. مونږ خو رالو د دې ځای چې کومې ښکلاګانې دي دا یخې اوبه شنه شنه غرونه او ښایسته ښایسته خلک، نو دا په خپله یو سیلګر ځان ته اټریکټ کوي چې راشي او د دې ځای دا ښکلا وویني. نو مونږ خو ورته رالو او تاسو ته هم د دې ځای د راتلو دعوت درکړو. دلته کې مېلمستیا او دلته کې نه داسې څه غیر مناسب کرایه نشته، نه د ټینټ داسې څه غیر مناسب کرایه شته، هر څه په ښه رعایت باندې میلاویږي. نو تاسو ټول ته یو چې راشئ او د دې ځای نه خوندونه واخله. قاري صاحب ملګرو ته به څه خوږې خبرې کول غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اول خو ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو بار بار دا ښایسته علاقې او څومره چې د ټوریزم ځای نه دي هغه د کیمرې په سترګه باندې نورو مسلمانانو ته ښایئ. مونږ خو الحمدلله کوم مقام چې دی هغې ته راورسېدو او هلته کې ارام او دا دمه وکړه. نو ملګرو اراده وکړه چې یاره دې خوړ غاړې له به لاړ شو او ډېر یخ ځای دی. دلته کې کېناستو د دې ځای نه دا مزې واخیستې دا خوندونه واخیستو. نو کله چې یا تاسو یا داسې نور ملګري چکر له ځئ نو یو بل سره دغه کوم کار ښېګړه ده چې ښه په مینه محبت سره به کوو.
ځکه قاري صاحب راسره ناست دی نو پخوا وخت کې به هم دا خلک چکر له تله او بیا چې د نبي علیه السلام په وخت کې چې هغو څه ځای ته تللي وو نو دیو کار چې کوم دی هغه تقسیمو نو نبي علیه السلام وی چې زه به پکې لرګي راټول کړم نو دغه شنې خپل کار چې دی یا چې کوم د چکر کوم ماحول وي هغه به ښه په خوشحالۍ سره کوو د یو بل سره به خوږې خبرې کوو د هغه کسانو ته خواست کوم یا هغه سیلګرو ته یا هغه کوم د دې ځای چې اوسېدونکي دي یا نور چې کوم کسان دي نو دلته چې د دې ځای دا کوم لینډ پلوشن دی یا چې نوره کومه داسې ګندګي ده ځکه چې خاص کر د هغې خیال وساتي دلته چې دی موږ او تاسو راځو نو دا ځای به د دې ځای د تصویر چې د خلکو ته ښه ښکلی شو شي نو دلته به نور کسان هم راځي بیا به د دې ځای نه د خلکو نه سوداګانې کوي دا ځای او بیا چې دلته کوم دا ملګري راځي نو هغو ته دا خاص التجا ده چې د دې ځای کوم دا ماشومان چې دي هغو له پیسې نه ورکوي نو د دې ماشومانو بیا نه کار ته ډډې لګي نه به بل قسمه داسې څه روزګار ته ډډې لګي ځکه چې په دې هم ځواني را روانه ده دوی به د دې علاقې خدمت کوي د دې قام خدمت او بیا چې د دې ځای کوم د جیپانو والا دي د ټرانسپورټ والا چې هغو داسې مناسب کرایه والي د هغو نه او یا د دې ځای چې کوم خرڅونکي دي په خپل مناسب قیمت باندې خپل سیل چې کوم دی هغه وکړي نو دلته بیا د سودا د اخیستو والا چې دی هغه به سیوا شي نو دا علاقه چې ده په پرمختګ سره نور هم روانه شي نو دغه خیال به د دې ځای ساتو او بل شعر دی وایي چې د کونړ د سیند اوبه وڅکي نشه شي سړی د کونړ د سیند اوبه وڅکي نشه شي سړی او د ملکن هوا چې ووایي ښایسته شي سړی ته لر کې ما لرې زه بر کې تا لرمه او د پېښور او د کابل به څه میلمه شي سړی دا دردېدلي غرونه ساز غواړي سندرې غواړي دا دردېدلي غرونه ساز غواړي سندرې غواړي د ماهیپره دي په لوړ اواز ټپه شي سړی دا جنتي وطن چې ووینم خوشحاله شمه دا جنتي وطن چې ووینم خوشحاله شمه خو چې دا خپل اولس ته ګوري نو خفه شي سړی نو ملګرو دا د دې ځای د ښکلاګانې دي د دې ځای له شانګلې د خدمت به په خپلو لاسو کوو او د دې ځای د ښکلاګانې به د نورو ملګرو سره شیر کوو نو د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ د الله په امان ستاسو نه بخښنه غواړم ښاد او آباد او بریالي اوسئ